السلام علیکم جی په حسن خان ډیجیټل کې افغانستان او د پاکستان مسایلو سره د خطې مسایلو باندې به خبرې کو دا وخت په سکرین باندې تاسو تخکاری زمونږ سره یو سینیئر افغان سفارتکار چې په ملل متحده کې مستقل مندوب دی یعنی پرمننت ریپرزینټیټیو دی د افغانستان ناصر اندیشه صاحب چې کوم دی ډیپټي وزیر خارجه هم پاتې شوی دی د افغانستان. اندیشه صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام ستاسو او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه چې ډیر مصروفیاتونه موږ لا ټایم راک. اندیشه صاحب لمبه خو راته دا وایي چې دا څه وشو په دې خطه کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا کومه جګړه وشوله. ما په خیال په لمبي ځل باندې به داسې شوي چې په کابل باندې بمباري وشوه، په کندهار باندې بمباري وشوله، په پکتیکا باندې بمباري وشوله. نو څنګه د ټول حالاتو ته تاسو ګورئ جی؟ خب ارسنه مخه ډیره زره له کومې تشکرې ورته کوم چې دا فرصت برابر شو چې تاسو سره او د تاسو لیدونکو او کتونکو سره دا خبرې به وسی. زه خو تا پیژنې چې زه خپل اصلي د په کابل کې کلان شوی یم. زما مورنۍ ژبه فارسي ده. په کابل مې هغه ښوونځي ته یو څه پښتو مې زده کړې ده، خو پښتو مې ډېر هغه نه دی، ډېر تکړه نه دی، قوي نه دی. که چې یو مشکلات وي به یې سویچ کوو فارسي ته یا موږ دا به په کوو درېو څلورو ژبو ته درې ته هم ته سویچ کېدی شو، انګریزي ته هم ته سویچ کېدی شو. دا موږ خپل کار دی جی. ولې مشکل مې داسې دی چې زه هغه اردو مې هغه زده نه دی لکه متقي صاحب باندې. دا خو متقي صاحب خو دا په کار وجې که نه متقي صاحب څنګه په انډیا کې فر اردو وی که نه دا هیڅ څوک سوچ هم نه کوي چې متقي صاحب هغه اردو په پاکستان کې زده کړي او بیا په هندوستان کې استعمال وکړي. خیر دی، دا مې یو ژبه دی، اردو مې ډېر خوښ راځي. زه د اردو شاعري او قوالي او دا ډېر هغه دی شوقي یم. اندیشه صاحب متقي صاحب اوس خبره خو متقي صاحب چې پاکستان ته راغلو نو د اردو چینلو سره په اردو کې خبرې نه کولې، په پښتو کې کولې. بیا افغانان چې کوم دی خفه کېږي په دې باندې جی. خیر هغه اوس ډیپلومات شوی دی، ډېر تکړه ډیپلومات. اوس تکړه جی. خیر دی. خب ولا خبره خو داسې دی چې په لومړی دا د افغانستان په تاریخ کې افغانستان او پاکستان ترمنځ خو شخړې او منازعات وو په دا یو پیړۍ کې کوي او په د 1940 کال څخه هسي. ولې دا لومړی ځل و، دا لومړی ځل و زموږ په تاریخ کې چې د پاکستانی تیارګانې او د پاکستانی حملې په کابل او په کندهار کې وشو. خو دا ډېر هغه وزره محتوونکې خبر و ټول افغانانو ته چې باید داسې نه شي او چې د دې علت څه و بیا به انشاءالله هغه ته به راځو. ولې زه په خپله زما کور په کابل کې دی، زه په کابل کې هغه شوی یم، کلن شوی یم. خو دا د ټولو افغانستان خلک لپاره دا یو ډېره بده خبره و او زموږ د تاریخ او زموږ د روابط لپاره هم ششګون نه لري. ولې داسې خبره چې و پاکستان ویل چې په دغه کې موږ د تی تی پی هغه میمانخانه و مېلمستیاګانو چې و هغه مې پنهشاني کړی و، خو یو څه ملکي تلفات هم درلودل. خب خبره دا ده چې ولې داسې وشو، ولې 4 کال چې پاکستان طالبانو سره ډېر ښه اړیکې ولرل او په لومړی ځل کې چې زه دلته په ژنیوا کې یم، دلته د پاکستان استازیتوب چې و طالبان یو داسې ګروپ معرفي کړی و چې دا د افغانستان فیوچر کې د افغانستان ته به ثبات راولي، افغانستان ته به ښېګڼې راولي، افغانستان به اقتصادي ترقي وکړي او که فرصت دې ورکول شي. خو اوس څه شوی دی؟ زموږ سوال هم داسې دی چې اوس څه شوی دی چې خبره دا ته راغلی دی چې پاکستان باید مستقیما مداخلي حملې وکړي، هوایي حملې، او دا هم د کابل په زړه کې. خو بیا به انشاءالله د دې خبرې
په اوږده کې به سره بحث کوو. خو دا اندیشه صاحب لکه که مونږ وګورو نو لکه پاکستان وی چېرې مونږ ډېر زیات صبر وکړو. ستاسو دې خبره کې هېڅ شک نشته دی چې کله راغې نن زمونږ د وزیر دفاع چې کومه ژبه وایي نو که تاسو خیال هم د هغه ټیم کې والي هغه اردو یو ډېره مشهور دغه دی چې طاقت تمہاری اور خدا ہمارا. هغه ورځ ماسي یو پروګرام کې مې دا خبره کوله مې پاکستان خو سایډ بدل کړ چې خدای به هم سایډ بدل کړي که نه چې را روان حالات به څنګه وي چې که نه لکه دا او د پاکستان د هغه ټیم صدر اعظم دا خبره کړې وه چې دوی د غلامۍ زولنې دغه کړې نو دا دومره بدلون تاسو ته څنګه ښکاري ځکه تاسو خو ډیپلوماټ سئ کریر ډیپلوماټ سئ جي خو دا بدلون خو اوس پاکستان د دې روشاري سره یو نوه پالیسي غوره کړې ده او دا پالیسی داسې دی چې په انګلیش درته پیونیټیو ډیټرنس وایي په پښتو کې سزا ورکوونکې مخنیوي. دا سزا ورکوونکې مخنیوي پالیسی اوس چې دی هغه پالیسی پاکستان له دې کبله مخې کړی دی چې په نورو هیوادونو کې هم چې د پاکستان او انډیا کې هغه جګړې چې و د هغه هندوستان وغوښتل چې دا پالیسی به تطبیق کړي چې نسې کولی. اوس د حماد اسرائیل دا پالیسی لري او یو ترکیه د دې پالیسی لري په کردانو کې او په سوریه کې. خب د پالیسی په هکله پاکستان کولی شي چې پاکستان هغه د یو اکټیو ډیپلوماسي لري په جهان کې. د او آی سی هم هغه د لیدر پاتې شوی دی په ټوله ملل متحد کې او اوس د سکیورټي کونسل کې په امنیتي شورا کې هم غړی دی په حقوق بشر شورا کې هم غړی دی او د عربستان سره هم استراتیژیک تفاهم لري او د ټول نه مخې د ترامپ هم دغه ډېره نږدې رفیق دی. ډېر زیات د بین المللي په لحاظ ډېر مین دی جی کنه اسپیشلی فیلد مارشال خب په بین المللي سطح او په منطقوي سطح پاکستان کولی شي چې دا 180 ډیګري یا 180 ډیګري هغه چینج به وکړي په پالیسي کې ولې په اصل کې په سبستانس کې او په ذات او جوهر کې دا ډېر مشکل داسې نه کېږي چې خلک څلور کال مخکې وویل چې دا د ازادي فرشتګان دی افغانستان دی آزاد کړ او زموږ بچیان دی. اوس فرق څه دی د ټي ټي پی او ټي ټي اي فرق موږ لپاره د افغانستان لپاره دا ټول یو خلک دا ټول دهشتګرد افراطي خلک او دا ټول دهشتګرد افراطي خلک موږ ورته ویل چې دا په فارسي کې او په انګلیش کې ورته وایي یوزفل ایډیټس. دا یوزفل ایډیټس و چې کله یو مملکت به استفاده کوله بل مملکت. خب په منطقه کې په افغانستان کې دا تغییر او په پاکستان په خپل په ماینس کې دا تغییر یو څه وخت نیسي چې باید واقعیت برملا سي. کله چې دا وزیر صاحب دفاع داسې وویل او اوس پالیسي د غیره کړی دی او اوس بیا ځي ملا یعقوب سره هغه کې غوربر یې کوي خو موږ نه پوهېږو چې ولا واقع داسې دی دا د سره ملګری دی که نه دی که دا یو چل دی څنګه دی. خو ولې په بین المللي سطح کې زه فکر کوم چې پاکستان او د پاکستان د پالیسي په آسانی کولی شو چې دا پالیسي په منطقه کې او په بین المللي سطح کې هغه کې ورته لابي کې او د دې دوحه اګریمنت چې شو 2 ورځې مخکې دا دوحه نشست دا پالیسي د منطقوي بین المللي په سطح کې هغه اپروف کړ. دا طالبانو ته ډېره یو عقبګر و او مشکل دا دی چې طالبان اولا خو کوم طاقت نه لري نه قانونشال طاقت لري نه نن قانونشال طاقت ولري لکه چې پاکستان درلودل د انډیا په وخت د انډیا د جګړې په وخت. دوهم دا دی چې طالبان اوس هم ډېره منزوي ان ایسولیټ دي په ډیپلوماټیکي هغه کې کړای کې له انډیا څخه انډیا هم هغه کې په ملګرو ملتونو په شورای امنیت کې طالبان څخه دفاع نه کوي نشي کولی. خب که په ډیپلوماټیکه توګه هغه منزوي او بیا دغه وار ان ترور چې دی د افراطي خلک چې دی هیڅ
عربستان سعودي دې نه مني، امارات دې نه مني، ایران، هیڅ څوک د طالبان او د طالبان د کلنلارو څخه هغه خوښ نه دي چې راځي په ملل متحد کې یا طالبانو په دفاع کې ودرېږي او پاکستان په بین المللي سطح کې فشار تر وړاندې راوړي. دا دوهمه ده چې پاکستان د هغه لري بر لاس لري. درېیمه داسې ده چې د طالبانو په منځ کې هم ډېره منځګړي هغه د مشکلات دي، د خپل منځي مشکلات د حقاني او د ملا هیبت الله، د غلجایي او د دراني، د کندهاري او د نن کندهاري. او طالبان چې دی یو نامشروع حکومت دی او د افغانستان خلک، د افغانستان وګړي، د افغانستان نور قومونه هغه نه لري کوم اړیکې او کوم ارتباط نه لري. سو په داخلي توګه هم دا ډېره بېساره و چې پاکستان په افغانستان کې حمله وکړه او غبرګون دغه ملي غبرګون نه و. خلک دیوای سوی و، خلک به فکر کوي چې دا د پاکستان جګړې افغانستان سره نه دي، دا طالبان سره دي. او یو اشتباه چې د پاکستان هغه اتوریتیز کوي، د پاکستان مقامات کوي، داسې دي چې افغانستان زموږ دشمن دی. دا ډېره غلطه خبره ده. دا غواړي چې ټول افغانستان، د افغانستان ټول وګړي، د پښتانه، تاجکونه، د هزارګان، ازبک، دا دشمن دی. دا د ستاسو دشمني د خپلو شاګردانو سره دی، د خپلو هغه لاسپوڅي سره دی او دا دشمني دې وکړه. خو اوس د افغانستان نیولې دی او ټول دی د ناتو سلام در سره شته او پیسې هم سره شته. خو دا بل دی. سو په دې زه فکر کوم چې د بین المللي او منطقوي پالیسي په اړخ کې پاکستان برلاس لري او طالبان ډېره منزوي دي، ډېره بېچاره شوی دی او د دوه د خپل هغې لپاره کوم لاس راوړنې د دې لپاره هېڅ نه دی. اندیشه صاحب، لکه زه وایم یو پوښتنه درنه داسې کومه چې لکه دا غږونه راتلل، اوازونه راتلل، هغه دا چې کله د دوی ترمنځ دا څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره دا خو د پاکستان لاسپوڅي و، دا خو پاکستان ساتل او په دې کې خو څه شک نشته دی. لکه دلته به خلکو وایي چې دا ټي ټي اے او دا ټي ټي پي دا د یوې سکې دوه روحونه دي. دا خبره کېدله. اوس بعضې خلک دا هم خبره کوي چې یاره دا کومه شو روانه ده نو هغه د اردو کې یو ټکی استعمالي وي، دا نوراکشتي ده. وایي د دوی هغه لانډرینګ کې، لانډرینګ نه لکه سړی چې کپړې لانډري مشین سپید کوي، سپینوي یې، صفا کوي یې. نو څومره تاسو ته دا ښکاري چې یاره پاکستان به هم دا پالیسي دوی به مجبوره کړي چې یاره لکه دغه ټي ټي پي سره چې کوم دي دوی رشتې لري کړي او که نه دا نوراکشتي روانه ده؟ دا خو ډېره مشکله دی چې زه یو څه چې زه باور نه لرم په ډیپلوماسي کې، زه دغه د کانسپیرسي تیوري څخه هغه نه لرم، باورمند نه یم. زه پوهېږم چې په ډیپلوماسي کې یو څیز چې ډېره ثابته دی هغه نشنل انټرست دی. موږ ورته په فارسي کې وایو منافع ملي. که د پاکستان ملي منافع، که د پاکستان د استابلیشمنت ملي منافع هغه نه اخوا په دې کې و چې باید طالبان ملاتړ یې وکړي، د ملاتړ یې وکړه او فکر به داسې و چې کله چې طالبان په افغانستان کې راغلی په قدرت کې راځي، بیا یوه اسلامي افراطي او په اکثریت پښتون حکومت زموږ د پالیسیګانو سره او زموږ د ټولو هغه کړنلارو چې موږ لرو هغه سره باید برابر وي او دا یو ډېره ښه لاسته راوړنه. خو دا ثابته شو اوس په 4 کالو کې. موږ او تاسو په اسلام آباد کې ډېر خبرې وکړې په دې اړه چې اوس 4 کال بعد پاکستان ټول هغه خپل سو ورته وایي چې دا ټول انویسټمنټ چې و او د ټول هغه ټولز چې و ټولز طالبانو سره هغه شریک کړ چې که تجارت غواړي، دا تجارت دا سرمایه گذاران دي، دا د تپی پروژې به سره کېږي، دا د ترانز افغانستان پروژې به سره کېږي، دا د کازا پروژې او ټول چې و دا اسکالرشپونه دې زیات کړ، آزاد تجارت. خب دا ټول
پالیسیګانو چې وو او د ټوله انویسټمنټ او ټوله ټولز زه فکر کوم، زه سوچ کوم چې کار ونه کړ. ولې چې د طالبانو هغه فکر چې د طالبانو هغه منټالیټي چې د حکومت کولو لپاره د هغوی د ترقی، د پیشرفت، د تمدن، د تجارت دا هغه پریورټي نه دی، دا لومړیتوب دی نه دی. لومړیتوب یو بل څه او چې ټي ټي پی په دا 20 کلونه طالبانو سره ډېر هغه کومک کړی و، طالبانو ته ځای ورکړی، طالبانو هغه ډېر یو بل سره هغه کازن و. اوس د او ټي ټي پی ملا هیبت الله ته بیعت هم کړی، خو دا ملا هیبت الله ته او داسې ګروپ ته چې ډېر ایډیالوژیک دي، ته نسې کولی چې د ټریډ پالیسي څخه استفاده وکړي، تعرف دې بلند کړي که پهین کړي او دا د تعرف په اساس کله چې لکه چې ډونالد ټرمپ فکر کوي د تعرف په اساس د ملا هیبت الله هغه فکر به تبدیل کېږي. نه، ملا هیبت الله فکر داسې د اس د ګاډي غوندې دی چې یو طرفه ګوري. خب او بیا هم څه وشو چې د ټي ټي پی حمله داسې زیات شو پاکستان کې چې I think 200% دا 200-300% زیات شو. او له بله خوا دا د امریکې چې دا د کاونټر تروریزم پالیسي هم و، دی هم یو څه په مشکل کې راو. سو زه پوهېږم چې پاکستان له دې فرصت څخه استفاده کوي، خپل دشمن چې اوس ټي ټي پی دی هغه هم ضعیفه کوي، له دې نه اوسو استفاده کوي چې ډومسټیک پالیټکس چې دی د ډومسټیک پالیټکس کې هم یو څه ثبات راولي. دا عمران خان صاحب هغه په جیل کې دی، پی ټي آی هغه مشکل لري، د تحفظ موومنت او د ادرس هم هغه ډېر مشکلات دي. خب له دې څخه هم استفاده کېږي، ثبات به راځي او خلک د پاکستان خلک ټول به یو سره کېږي. او دوام اړخ دا دی چې په پاکستان کې که انویسټمنټ وي، که تجارت وي، که د سعودي او اماراتو او نورو انویسټمنټ وي، که د امریکایانو انویسټمنټ به راځي، داسې وخت به راځي چې دا د ټي ټي پی مشکل د ټي پی مشکل باید حل شوي او یو څه حل شوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم د طالبانو د یوه ګروپ سره ډېر ښه اړیکه لري. هیڅوک په جهان طالبان د پاکستان څخه ښه نه پېژني. زه فکر کوم چې یو څه طالبانو لیډرز او هغه معلومات په نادره کې هم به وي. دا ملا سره یعقوب صاحب، متقی صاحب، د ټول پاکستانی شناخت متقی صاحب خو وسم فیملی مم دلته کې دا او درونو تجارتونه هم دلته لري. ښه خبره ده، داسې درنې رشتې پکاري په وخت باندې ضرورت راځي، په ضرورت په وخت کار راځي. هسې اندېښنه زه بیا پوښتنه کوم، تاسو چې کومه خبره وکړله چې یاره لکه دا خبره طالبان هم کوي چې یاره د ټي ټي پی سره زمونږ 20 کاله چې کوم دی تعلق پاتې شوی دی، زمونږ مدد کړی دی او تاسو هم دې ته اشاره وکړله. خو بیا که تاسو کمپیر کړئ دا ډېر خدمت له پاکستان کړی دی، ریاست کړی دی، که نه ټي ټي پی وله کړی. پکار دی چې د ریاست هم دغه شانتې خیال وساتي څنګه چې د ټي ټي پی خیال ساتي د پاکستان، ځکه چې زیات مدد خو له پاکستان ورکړی که نه. خب دغه ارتباط لري چې تاسو سره خبرې کوي، که تا د طالبانو د لیډرشپ رانکینګ سره خبرې وکړې، د پاکستان د طالبانو ډیپلوماتانو، د پاکستان د طالبانو د تجارانو سره، دا به درته وایي چې د پاکستان ریاست، د پاکستان حکومت باید اولویت ولري. داسې یو ګنګوسې و چې د جګړې نه یو څو ورځې مخکې ملا هیبت الله یو غونډه درلودل او په دې غونډه کې د ټول طالبانو ته وویل چې د کندهار طالبانو چې تاسو د پاکستان آرمي سره، د پاکستان اردو سره جګړې مخنیوي وکړئ، هغوی سره جهاد نه دی، ځکه چې دا یو اسلامي مملکت دی او اسلامي اردو دی. او کله چې هغه ته وویل چې باید د پاکستان د جګړې د مخکې و که بیا و چې باید پاکستان کې جهاد اعلان شي، دا ورته وویل چې زموږ پاکستان ته جهاد اعلان کولی نه شو. خب
داسې خلک هم شته چې دا پوهېږي چې د پاکستان سره دغه ارتباطات ډېر ښه ولې دغه دوی وایي چې د مجاهدینو په منځ کې د طالبانو یو څه دلته یو څه هغه هم لري دا د ټي ټي پي پشتیوانه چې کوي ډېرې د کنړ او نورستان د کنړ څخه تر زابله پورې دا خلک دغه ورسره قومي او داسې ارتباطونه لري او په دا 20 کاله کې واقعیت شو دا دی چې که ټي ټي پي نه و که دا قومونه وګړي نه و د حقاني به چا ساتلی خب که د ډیپلوماتیک په سطح و خو ملا ضعیف پاکستان ډار کړه ملا ضعیف معلوم و ملا برادر دی هغه بندي په جیل کې خو روابط به داسې دي چې د یو ګروپ د طالبان دا پوهېږي چې د پاکستان څخه پرته د نشي کولای چې په افغانستان کې حکومت وکړي ولې یو ګروپ چې ډېر اساساتي دی ډېر ایډیولوژیک دی او د ایډیولوژیک او د قومي کړاوونو په اساس هغه نه کې باید ټي ټي پي شړې کولای نشي خو دا دوها کې چې دا کوم مونږ وته اګریمنت یا دا کوم چې تړون لاسلیک شو چې مخکې به اوس په استانبول کې مخکې باغې په ډیټیل به خبرې کیږي نو یو تاثر دا راغی چې افغان طالبانو خاص کر مولا یعقوب دویلته کې دا ومنلو بیا ذبیح الله مجاهد خبره چې او مونږ به اوس د پاکستان په ضد چې کم تنظیمونه دي دا غوي ملاتړ به نه کو نو د دې څه مطلب دی چې یاره دوی اوس پورې کوه اوس په نه کوي که دا یو بل ډیپلوماټیک سټانډ دی خو دا خو دې معلومه خبره دی دا د تاریخ او هغه دی او تکرار دی په پخوا کې پاکستان دینای کول چې دا د کویته شورا او د میرانشاه شورا او پېښور شورا نشته موږ ورته ویل امرالله صالح شاه ورته ویل چې دا د کور نمبر دی اوس مونږ ته هغه چل ښیي که نه کم کار چې دا چل تاسو ته زده کړی دی خو اوس وایي په فارسي کې ورته وایي چې پیش 5 پیش صاحب 5 دا نسې کولی چې او یو هغه تېروتنه یم چې و چې 6 کال و په 6 کال و په کابل کې او په پکتیا کې یو څه مذاکرات وشو د ټي ټي پي سره په کابل کې خو پاکستان په کابل کې او په نورو ښارونو کې ډېر هغه استخباراتي کړۍ لري استخبارات لري د پوهېږي چې دا خلک چیرې ځي چیرې نه ځي خو دا نسې کولی چې دنای وکړي چې دا طالبان نه دی او دا ټي ټي پي دلته نه دی دا ټي ټي پي قماندانان دلته دی ټي ټي پي خلک په ډېرو ښارونو کې دی په غزني په زابل کې په نورو برخه کې او سره توپیر کېږي هم نه څنګه پوهېږي چې یو سړی د خوست څخه دی او که د میرانشاه دی دا خو یو غوندې ښکاري خو دومه دا مشکل داسې دی چې دا د عرب ملکونو ته هم معلوم دی قطر ته معلوم دی ترکیه ته معلوم دی خو دا دنه کول نسی ولې مشکل دا دی چې آیا طالبان کولی سي چې واقعا د ټي ټي پي مخنیوي وکړي او ټول ټي ټي پي اخلي او پاکستان ته ورکړي زه فکر کوم چې د کوم پالیسی چې طالبان کوم افراطي پالیسی چې طالبان غوړه کړی دی د خپل په ذات کې ډېر هغه کړی دی ډېر فراجایل ډېر شکننده شوی دی که دی وغواړي چې یو څه هم د دې پالیسي څخه تېروتنه وکړي یو څه هم ملایمت به راوړي یو څه هم اعتدال به راوړي طالبان له منځه ځي طالبان لپاره هغه ټي ټي پي د هغه سره یو ځای جهاد کړی و اوس که دا ټي ټي پي پاکستان حکومت ته پاکستان حدود ته تحویل کړي دا به جهاد ته خیانت کړي او دی په خپله په منځ کې ښکاره کېږي او حقاني صاحب نه غواړي چې هغه د هغه استراتیژیک دپت د حقاني د هغه خوا دی د کندهاریانو په مقابل کې حقاني هیڅ وخت ټي ټي پي له لاس نه ورکوي که په ملاشرین که پالیسی د ملاشرین په لاس کې وي د هغه وخت ټي ټي پي به تسلیم کړی و خو دا خلک وایي چې حقاني چې کوم دی هغه ډېر کمزوري شوی هم دی او هغه ورځ چې هغه کوم هغه
داغه خبره که تاسو اوریدلی نو هغه بل ښکارو وي هغه خلک چې د جهاد کې د هغوی څه کردار نو نن په غټو غټو څوکو ناستې او غټې غټې خبرې کوي نو د دې څه مطلب و د دې خو مطلب دا دی چې حقاني ډېر تنګ شوی دی لکه خو حقاني تنګ شوی دی حقاني هغه دی حقاني ډېر هوښیار سړی راوتو هغه دی هغه پوهېږي چې په دې جګړه کې د هغه فایده نه ده او دی پوهېږي چې اوس برلاسي نه لري اوس ټول هغه قدرت چې دی ټول هغه امکانات چې دی د ملا هیبت الله او د کندهار او د هلمند شورا په لاس خو حقاني هغه کې وخت تیر کوي او وګوري چې به وشي زه فکر کوم چې حقاني خلیلزاد سره هم تماسونه لري خلیلزاد هم ورته وایي چې هغه stay there د اردو کې یو شعر وی پیوست ره شجر سے امید بهار رک نو ختم خلیلزاد وی چې لکه دغه ځای ټیکه امید شته دی لکه ما په فارسی کې وایي چې بزک بزک نمر جو لغمان میرسه خو دا راته وایي چې دا کم دوحه کې سو شو نو as a career diplomat as a senior سفارتکار تاسو څنګه ګورئ دې ته چې دا ځکه چې ډېرو خلکو زما خپله دا توقع نه وه چې یاره لکه دوی به دې ته تیار شي او دوی به دا خبره ومني خو زر د جنګ بندې باندې وي ډېر خوشحاله شو بل یو خبره دلته پاکستان کې راغلې وه وی چې خبرې شروع کېدې نو وی د هغې نه مخکې وی د افغان ډیلیګیشن یو کس وی چېرې دا جنګ زر بند کړې کني بیا مونږ نور آپشن مونږ سره دي نو وی د پاکستان وزیر دفاع ته چې زه پابسو تاسو مخکې نور آپشن وګورئ نو هغې نه پس به بیا کینو که نه نو لکه داسې دباو و په دوی باندې که نه دوی د زړه د خلاصوي چې یاره تاسو یو پیونټ او دغه چې تاسو استعمال کو چې پاکستان اوس پیونټیو ډیټرنس خو طالبان سره هیڅ کوم نور هغه نه دي آپشن نه دی په یو ملت باندې حملې افغانستان خو خبره د آپشن نه کوي زه فکر کوم چې طالبان هیڅ کوم نور آپشن نه لري هیڅ څوک هغوی سره مدد نه کوي ولې په افغانستان په یو څه افغانان ویارل چې موږ د جګړې په وخت کې سره یو کېږو او د متجاوز سره په ملي یووالي هغه جنګ کوو په تیر وخت کې د انګریزانو د انګریز د حملو په وخت کې ټول افغانان سره یو شو د کله چې د شوروي جهاد اکثریت د افغانان سره یو شو ولی اوس په افغانستان کې داسې یو دولت نه دی داسې یو مشروع حکومت نه دی چې دا ملي احساسات وپاروي او د ملي احساسات سره ټول افغانستان یو ځای کړي او دا یو آپشن دی که یو ملت وغواړي چې د متجاوز په مقابل کې ودرېږي دا یو آپشن دی دا یو سوساید آپشن دی دا یو انتحاري آپشن دی خو اصطلاح هنوز هم یو آپشن دی ولی طالبان مشکل داسې دی چې دا ملي احساسات نه لري ملي احساسات لاپناوړی نشي دا فاندامنټلست اسلامي ګروپ دی او مشکل داسې دی چې که دوی او ملا هیبت الله ته دا ملي احساسات داسې غواړي داسې یو ډېره نشنلست فیلینګ چې دی یو سیکولر مودرن ښکاري پالیسي ښکاري خو یو څه زموږ لیونی خلقیګان و چې وایي چې دا د افغانستان جګړه دی او باید خپل منځګړي تفاوتونه باید لرې کړو او طالبانو سره یو ځای د پاکستان په مخ کې ولې سوال داسې دی چې دا د پبلک اوپینین دی ودرېدل چې که نورو دا خلقیو دا یو څه زموږ نشنلستان ته وخت ورکړي خو باید هغوی نور څه هم غواړي هغوی مکتب غواړي هغوی پارلمان غواړي هغوی بیا به قانون اساسي غواړي خو مشکل به داسې وي چې دا آپشن نه لري پیسې نه لري مهمات له چیرې وکړي دا طالبان دا ټول مهمات چې و ملا یعقوب په یو ځل خرڅ دا د ژرې بشکې څخه جنګ نه کوي د کانونشنل وار نه کوي خو زه فکر کوم چې دوحې طالبان فکر کوي چې دوحې د هغوی لپاره ډېر لاسته راوړنې دی دا یو اتومي پاور
د مذاکرات په میز کې راوړل او هغوی سره مذاکره وکړه او آتش بس یې وکړه. ولې زه پوهېږم چې دا ځل پاکستان ډېره زیرکه او ډېره چالاکه پالیسي واخیست او دا داسې و چې د افغانستان او دا پیونیټیو ډیټرنس ته یوه منطقوي بڼه ورکړه او په دې منطقوي بڼه کې دوه نورو هیوادونه، یو چې ترکیه ده او د پاکستان ډېر هغه همکار دی، نږدې اعلی دی او همچنان د ناتو غړی دی، هغه هم راوړل د نظارت کولو لپاره. خو طالبان به یې څه کوي که په پاکستان کې بیا یوه حمله وشي او د هغه لینک په ټي ټي پي څخه تړل شوی وي، بیا ترکیه به څه کوي؟ ترکیه پاکستان ته وایي چې نه حمله مه کړه. خو داسې وشو چې طالبان خپل جلو نه تنها پاکستان ته بلکې قطر او ترکیه ته هم ورکړي. اوس طالبان ترکیه ته هم باید حساب ورکړي، قطر ته هم باید حساب ورکړي او ترکیه بشکه چې د ناتو هغه دی منبر، خو ترکیه بیا باید خپل راپور ناتو ته هم ورکړي. خو دا طالبان په دوه موږ ورته وایي چې مرغ زیرک به دو دام بند است. اوس دی په دوه دام کې هغسې بند شوی. اوس به یې څه وکړي؟ که ټي ټي پي وشړي خو بیا به خپل منځي جنګ وشي، که ټي ټي پي نشړي بیا به پاکستان دا پالیسی اوس رسمی کړ. اوس دا پالیسی رسمی شد. فقط مشکل دا دی چې باید یو نظارت وشي. څوک به نظارت کوي؟ ترکیه به د پاکستان هغه خوا غاړه کوي که د طالبان؟ زه خو فکر کوم چې د پاکستان خوا غاړه خود په دوه کې او نور یو څه یو غوغا وشو چې قطر باردر لیکلی دی او بیا قطر د فشار راوړي چې باردر وسکي او لری کې او بیا اوس سعودي عربیه باردر لیکلی دی. څو ګوري چې ولې داسې وایي چې چرا کار کند عاقل که بار آرد پشیمانی سو دی په خپله دا مشکلات او اوس هم دا سو د افغانستان د خلک هغه پابلیک اپینیون د افکار عامه ډېر هغه سوی دی مجبور سوی دی چې نو هغه باردر نه دی مو دغه دیوران لان وایي که د دیوران لان وایي خو هیڅ څوک به یې سره قبول نه کړي. قطر یې قبول نه کړي، ترکیه به قبول نه کړي، عربستان سعودي به قبول نه کړي. دا که طالبان دیپلوماتیک هغه پوهه ولر دا جلسه باید په چمن کې سوی یا په تورخم کې سوی. دې ته وایي د سیز فایر میټینګ اکراس د بارډر لاین. دا د قطر لپاره یو تعهد ورکړی دی د امریکا سره چې افغانستان خاوره. سو دا وګوره چې اوس دا تنها پاکستان نه دی، بیا تاجکستان هم داسې غواړي، ازبکستان هم داسې یو څه غواړي او راشیا او ایران هم غواړي چې که کوم تخطي وسو طالبان باید حساب دی وسي. اندیشه صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه چې دا نوې نارمل پاکستان کوم اسټابلیش کو یو خدا بلخوا کچره طالبان ستاسو چې کومه ورژن دی هغه د چې ټي ټي پی پر خودل ګران دی او دوی هغه په انګریزي کې چوتوي کیچ 22 سچويشن دی. که ټي ټي پی پریدي نو اومه کار خراب دی، که ټي ټي پی نه پریدي نو اومه کار خراب دی. بل دا دی چې اوس پکې قطر او ترکیه پکې چې کوم دی او قسم لپاره گواهان هم رااله. نو ستاسو خپل دغه څه دی چې کم سایډ بدوي اوس د ټیم کې د حالاتو سره بدوي څنګه دا کې وهلان کې هغه خو یو خبره ده څنګه چې مووي چې دا غوي سره خدا غم نشته دی چې را ولس خرابېږي، د ولس سهل دی، د پټو زنانو باندې تعلیم بند، اپوزیشن سره تعلق خراب، د تجارت غم سره نشته څنګه چې تاسو وې. نو آپشن د دوی بیا صحیح دی حالاتو کې ټي ټي پی پاکستان کنا وای بچي خبره وګدا کوي. دروازه کولو اندیشه صاحب आवाज تاسو ته زما جوړې نه راته ولې انچ دې دا आवाज نه راځي؟ جی راځي تاسو आवाज راځي جی आवाज راځي خبره کوي جی. اوکې په لومړی کې خصوصا د آتش بس او د دوحې اګریمنټ چې دی دا زه چې زما برداشت نه دی چې دا آتش بس د طالبانو د افغانستان طالبانو سره دی، دا د ټي ټي پی سره نه دی. خو که پاکستان د نیو نارمل چې تا ورته وویل او زه پیونیټیو ډیټرنس ورته وایم، سو دا داسې دي که د طالبانو تحرکات او د طالبانو
پوتنځایونو په هغه سي برملاسي پاکستان دا د آتش بس زه خو فکر کوم باید به وګورو چې په دې ترکیه په مذاکراتو کې باید بسي وشي ډیټیلز او جزئیات به راسي خو زه فکر کوم چې پاکستان آتش بس د طالبانو سره دی د افغانستان طالبانو د افغان طالبانو نه د تی تی پی سره او دا پاکستان ته یو برلاسي ورکوي چې کله چې وغواړي او کله چې هغه استخبارات ولري د تی تی پی باید تی پی ته لوی حمله وکړي. دویمه دا د کچ 22 د هغه موقعیت او سچویشن او وضعیت چې دی طالبان په ډیر وخت کې هغه د پیروزي د هغوی د حکومت له لومړۍ میاشتو څخه دا مشکل سره هغه لاس پر ګریبان ولې داسې و چې ټول ملکونه هیڅ ملک نه غوښتل چې دا اوضاع چې دی بې ثباته سي چونکې دا د جیوپولیټکس خبرې چې و هغه یو څه واضح نه و. طالبان هغه د افغانستان ډېره مشکل کار هغه دی چې د بالانس آف پاور د افغانستان کې زموږ مشکل په اساس خارجي کې په یو پیړۍ کې دا و چې څنګه موږ کولی شو چې دیز ګریټ پاور پالیټکس کې هغه یو بالانس باید برابر کړو او یوازینی سیستم چې کولی شي یو بالانس راوړي دا د یو دیموکراتیکه پارلماني سیستم دی چې په هغه کې د ټولو خلک د ټولو وګړو د ټولو قومونو نمایندې به وي او زه یو کتاب مې لیکلی دی او هلته وایم چې موږ به بالانس آف پاور نسې هغه منتل کول او نسې جوړول په افغانستان کې او په افغانستان په ریجن کې موږ باید بالانس آف انټرست په نظر کې نیسو او بالانس آف انټرست په افغانستان کې نوره هغه ډېر قوي ملکونه افغانستان نه یوازې یو لاندلاک مملکت دی همچنان یو نیوکلیر لاک مملکت دی او موږ په خپله نسې کولی چې داسې یو نظامي قدرت به جوړ کړو چې هغه نیوکلیر ډیټررنس ولرو یا د بالانس آف پاور موږ په خپله هغه برابر کړو. موږ باید بالانس آف انټرست په نظر کې نیسو. د بالانس آف انټرست خب د سنټرل ایشین مملکتونو چې دا مهمه دي ولې هغه مین بازیکن مین پلیر مین کلاری چې دی راشیا دی پاتې کړه چاینا راشیا پاکستان ایکستنشن یونایټډ سټیټس ان ایران په دې په ماینس کې د بالانس اف انټرست او افغانستان په خپل دی هغه د مایکروکازم دی د ټولو دغه ملکونو څخه په افغانستان اکثریت خلک په پارسي کې خبره کوي دوهمه لوی اقلیت تاجکان دي چې هغه یو مستقل مملکت تاجکستان په نوم نومیږي. په افغانستان کې پښتانه دي چې نیم زیاتی په پاکستان کې او په پاکستان د حکومت کې انټیګریټ شوی دی د صدر اعظم اندیشه صاحب نیمه نه ډیر زیاته دلته کې چې کم دي نیمه نه ډیر زیات 60 میلیون دی او تاسو ټول 40 میلیون یې نو ارته کې او تاسو زیات شوی اوس ډیر زیات او ازبکستان دی او په ایران کې هم مو غیر شیعاګان لرو همچنان پرشین فارسی سپیکینګ سو افغانستان نسی کولی چې یو پالیسی ونیسي او دا پالیسی دیوه کشور ټول انټرست په پام کې ونیسي او هغه بل مملکت بل ګاونډی بل همسایه چې دي هغه خپل انټرست په دې کې نه وي. خو دا بالانس آف انټرست یوازې د یو ملي حکومت یو آزاده مستقله دموکراتیک او پارلماني نه مرکزي دا چې موږ درلودل ریاست جمهوریت که یو شرای رئیس جمهور سي بیا د خپل هغه د زړه او د فکر پالیسیګانې باید تطبیق کړي او هیڅوک نشي ویلی چې دا پالیسي سمه نه ده هیڅ چک او بالانس به نه وي. موږ فکر کوو چې په آینده کې افغانستان باید یو داسې پارلماني حکومت ولري چې د ټولو احزابو د ټولو ساحو استازي وکولی شي چې په پارلمان کې د افغانستان د ملي منافع هغه بالانس چې پکې د منطقې د هیوادونو د انټرست
هغه بالانس دا باید هغه منطقي هیوادونه باید موږ ته تعیین ونه کړي، موږ په خپله باید تعیین چې د پاکستان انترس په افغانستان کې څه دی او څنګه موږ کولی شو د پاکستان انترس د انډیا له انترس سره بالانس وکړو. دا مساوي نه دی، پاکستان زموږ همسایه دی، انډیا هغه دی یو ریجنل کنټري دی، ولې ایران هم زموږ همسایه دی، تاجکستان هم زموږ همسایه دی. سو دا د بالانس اف انترست پالیسي طالبان نه د ډیپلوماټیک په لحاظ، نه د مشروعیت په لحاظ، نه د منټالیټي او ایډیالوژي په لحاظ د برابرول نه سي. او په افغانستان کې د ناکامي د یو حکومت په هغه وخت کې راځي که داود خان و، که د خلقیان و، که د زموږ په حکومت و، که مجاهدین و، چې موږ یو خوا ته ځو او بل خوا زموږ دشمنان حمایت کوي. دا پالیسی په آخر کې د افغانستان بربادي د هغه د استیت د ریاستونو او د حکومتونو د ړنګېدو سبب شو. اوس طالبان خو هیڅ نشي کولی، طالبان خو د ډیپلوماسي الفبا یې هم نه پېژني. دا په دې وخت کې ځي هندوستان ته، او هندوستان هم هغوی بوړي هغه ته دیوبند. ما ورته وویل چې هغه هندي زموږ هغه دی چې یو هندي ملګری ورته وویل ولې د خدای په لحاظ نه ورته د خپل پارلمان ته باید لېږلی و او پارلمان ته وښودلی و چې داسې خلک انتخابات لري، خلک هغه لري، پارلمان لري، داسې دیموکراسي ده دلته، داسې خلک به ټول خلک سره ډیبیټ کوي. ته هغه وړي هغه ته دیوبند چې په اترا پردیش کې دی او په خپله بند دی، خپله د مسلمانانو صدا نسی ایستلی، په هغه کې ته ملا متقي کم ملا متقي زي ټول ملایانو راځي او بیا د ډېره په ویره سو او متقي په مونږ هغه ډیلي ته راوړي. عین اشتباه ازبکان دی وکړ. د ازبکستان هغوی ته د سمرقند په مسجد کې د جمعې په لمونځه کې هغه وکړه، اجازه وکړه ټول هغه چې افراطیګان د ازبکستان ود متقي لاسونه دې ماچ کړي وو. خو دا ډیره خطرناکه پالیسي دی او طالبان نشي کولی چې دا بالانس اف پاور کې او د بالانس اف پاور د نه منتن کولو له کبله زه فکر کوم چې د طالبان هغه ایکسپایري دیټ ختم دی او زموږ دپاره دا ډیره یو ښه خبر و. اوس هم باید یو څه محتاط اوسو، اوس هم باید تست اند وریفای وکړو چې د پاکستان د وزارت خارجه څخه داسې یو پیام راغلی دی چې دا یو آزاد او باثبات افغانستان چې حاکمیت د خلکو په لاس کې وي او د ملت د استعمار وکړي. دا زه فکر کوم چې دا په 40 کالو کې دا که یو ښه خبر راغلی، دا بنیادي خبر راغلی دی که باید په دې بنیادي خبره کې افغان خلک د ټول د افغانستان قومونه د پاکستان قومونه باید سره یو سي. دا دی هغه دی د آینده پالیسي باید دا وي. اوس اندیشه صاحب دغه سټیټمنټ باندې ما تاسو نه تاسو کوم چې د پاکستان دا بیان چې راغی چې مونږ امید لرو چې په افغانستان کې بعد د اولس خوخ او نماینده حکومت راشي. اوس دا تاسو واقعي غنئ چې تاسو چې څونه د پاکستان په سیاست نظر تاسو خبره وکړه لري، د تاسو د خبرو نه پته لګي د پاکستان د ډیپلوماسي نه هم خبرې، نو تاسو غنئ چې دا یو پالیسی شفت دی کنه د حالاتو هغه یو دغه دی پروډکټ دی چې د دې د وجې نه دا کړی دی؟ خب اول خو په ډیپلوماسي او په سیاست په ډیپلوماسي کې سټیټمنټ او بیانیه مهم دي. دا لومړی ګام دی، دا لومړی قدم دی. خو موږ هم دا د لومړی قدم په توګه د لومړی ګام په توګه شراف لاس وایي وایي چې دا ډېر آیات درست آیات lots of problems 40 years of disaster. ولی دا یو بل اړخ هم لري. زه فکر کوم زه ډېر هغه خوش باور یم په دې کې او اپټیمست یم چې دا د کاونټر ټوریزم دا د ایکستریمیست جهادي ایکسپورټ چې و اوس د هغه وخت په جیوپولیټیکس کې هم ختم شوی دی. اوس د ګران پالیسیز وخت، اوس د نیوکلیر ډیټرنس او د جیو اکونومیک د بیگ پاور
او لومړی هغه دی لومړی نشانې د عربستان سعودي څخه راځي. له دې کبله چې عربستان سعودي او دا د سلفیزم جهادي چې و د ایکسپورټ ټوله نړۍ دا د سلفیزم ایکسپورټ اوس د سعودي پالیسي داسې دی چې دواړه مسلم برادرهود اخوان المسلمین او هم دا د سلفي ایکسپورټ په کنټرول کې دی او اوس اصلي حکومتي پالیسي نه ده. خو یوازینی مشکل چې اوس پاتې شوی دی او وګوره چې داسې د سلفي خلک او لکه جولاني تغییر کوي او سیاستمدار کېږي او سټیټمنټ کېږي او دلته تغییرات راځي په سودان کې په لیبیا کې په ټوله ملکونو کې یو څه تغییرات هغه راغلي دي. او زه فکر کوم چې د دې تغییر په تړاو کې او په ټوله هغه د ډېره ترخې تجربې چې موږ لرو پاکستان او افغانستان او دې منطقې او ایران هم چې پروکسیګانو لرو حزب الله او دا یو څه په جهان کې د ختمېدو په حال کې دی. سو داسې ښکاري ماته چې دا د یو تغییر لومړی ګام دی، د یو تغییر لومړی قدم دی او دا تغییر د دې لپاره نه دی چې اوس پاکستان مقامات سهار له خوبه راغستلې دی او فکر کوه چې په افغانستان کې دیموکراسي ښه نو زه پوهېږم چې دا دیموکراسي دا د خلکو حکومت دا یو نظام دا یو ریاست چې موږ د اسلام آباد په میټینګ کې او هغه د مین پوینټ چې و په دوه ورځې چې موږ هغلته خبرې اترې درلودل دا یو مین پوینټ و چې پروفیسور رسول بخش رئیس هم ورته وکړه تمرکز وکړه چې په افغانستان کې د ریاست د دولت د حاکمیت د ړنګېدو په 40 کلونو کې پاکستان ته کوم مفاد نه کړ. کله چې په افغانستان کې یو دولت مشروع نیمه مشروع مردمی نیمه مردمی دولت و تړاوونه د شکېدو په حال کې موږ ابطال لرل موږ د باردر هغه کمیسارانو درلودل. ما اوریدل چې زما ملګری امباسادور ابرار حسین ستا په شو کې وویل چې اوس په پاکستان کې حمله د اشرف غني له وختونه هم زیات شوی دی. سو ما ورته وایي چې دا کفنکش سابق خوب بود. اشرف غني was much better than this time. At least there was a government, there was a state. So زه فکر کوم چې دا پالیسي دوار خونه لري، یو د بین المللي اړخ له مخې د تجارت، د اقتصاد، د ترانزیت، ریر ایرت، باګرام ایربیس دا ټول باید په افغانستان کې یو مشروع او ملي حکومت په دې مشروع او ملي حکومت شاید یو څه سناتوران او پارلمان ممبرز د پاکستان په ضد لاسونه به جکي او په پارلمان کې وسوي، ولی په آخر کې په تصمیم گیری کې تصمیم یو اعتدالی یو based on the international law او د ټولو قومونو د ټولو وګړو تصمیم یو داسې نه وي چې یو څه لیونی سړی د یوسفول ایډیس وایي چې زه دا منم دا نه منم باردار منم نیم د پاکستان زما دی نیم افغانستان ستاسې داسې خبرې نه افغانستان ته موږ تکه تکه وکړه په دا 50 پاکستان ته هم ضرر لري ولې پاکستان لپاره اگزیستنشل ترټ نه دی. بالکل خو اندیشه صاحب یو تاسو چې اسلام آباد کې ونو دلته کې چې مونږه څنګه اکثر انټریکشن نازي نو هغه کې یو خبره ده افغانستان کې چې کله هم بدلون راغلی دی نو هغه وایلنټ او بلډي راغلی دی او هغه تقریبا د 13-50 کالو چې مونږ ګورو نو ډیره بده تجربه ده. اوس هغه دنیا تاسو خیال کړی نو د افغانستان هغه چې انګریزي کوي د فټیک کار د لکه په پښتو کې یاره ستړی شوی ده د افغانستان د دې دغه نه نو تاسو ذهن کې داسې څه کې دي شي لکه لیټس سے کده پروګرام کې مون خبره کوو چې یاره دا چینج کرازي دا بدلون کرازي چې وینه پکې توی نشي از دا پاسبل ده ممکن ده د افغانستان په چوکاټ کې ممکنه ده سي دي چې كتغيير برازي كتغيير هغه ايفولوشن وي د ريفولوشن په ځای کې دا کتغییر د طالبانو د خپل په ماینس کې راځي
که یو ګروپ د طالبان اوس هم خلک فکر کوي چې په طالبانو کې یو ګروپ سته یو څه خلک سته چې دا پوهېږي چې دا حکومت داسې کړنلارې داسې پالیسیګانې داسې په 21 پېړۍ کې ځای نه لري ټوله هغه دی خلک ځي مارس او ماهتاب ته دا خلک اوس هم ښوونځي ته بندیزونه هغه کوي پلي کوي خو زه فکر کوم چې پالیسي اوس د افغانستان خلک هم ولیدل چې دا موږ داسې فکر کولو زه چې زه هغه هم ډېره ځوان وم خبرې داسې وو که یو ډېره سوچه اسلامي حکومت به راځي او شریعت به تطبیق کړي ټول مشکلات به حل کېږي هېڅ مشکل به یې نه لري عدالت به تامینېږي او رفاه به وي خو موږ ولیدل چې اوس هم چې خبرې کوم د افغانستان په خپله قریه او په خپله ولایت کې دا وایي چې دا فساد هم اوس هم ده دا قاضي رشوت اخلي اوس هم دا د بیروکراسي دغه مشکل دی اوس د تفاوت داسې دی چې اوس ملاګانو پیسې اخلي په هغه وخت کې بیروکراتانو پیسې اخیستل اوس ظلم او ضلالت د یو ګروپ څخه دی د هغه وخت کې د بل ګروپ څخه خو داسې دی چې زه فکر کوم چې که نتیجه گیری د ګاونډي هېوادونه داسې وي چې په افغانستان کې باید یو تغییر راځي او دا تغییر داسې نه وي چې تغییر د یوه ګاونډۍ ور د بله ګاونډۍ هغه سل په سلو منافع باید تامین کړي دې ته باید هر شی او پاکستان هم ډېره هغه لري په دې کې نقش لري رول لري ایران پکې ډېر نقش لري او رول لري زه فکر کوم که په ایران کې یو څه دموکراسي راځي په ایران کې یو څه تغییرات راځي بیا په افغانستان کې ډېر تغییر راځي اوس خو مشکل مې داسې دی چې په ایران هم کې یو ګروپ یو داسې حاکمیت ده چې دا غواړي چې طالبان باید هغه قایم کړي ټینګه کړي دا فکر کوي که طالبان ځي به امریکا به بیا راځي خو تغییرات به اوس که پاکستان واقعا د دې اعلامیه د دې مطبوعاتي بیانیه جدي ونیسي او افغانان هم باید جدي ونیسي نورو هېوادونه چې دي لکه چې یوروپین هېوادونه د یوروپین هېوادونه ځکه چې دلته په ژنیف کې دا فتیګ به یي یو څه خسته به یي ولې که دې وویني چې په افغانستان کې یو واقعي مردم سالاره یو واقعي ملي حاکمیت او مشروع حکومت لري خو دا دې دپاره هم ډېر شي دا هم ټولو هغه هېوادونو سره باید همکاري وکړي خو زه امیدواره یم زه فکر کوم چې دا this historical change او دا دغه د ټایم لکه چې دا آلماني فلسفه روسي و جرمن فلسفه د هگل ورته وایي زایدگست روح زمان دا روح زمان په داسې په تغییر کې دی چې دا کاونټر توریزم دا افراطیت ځای د جیوپالیټکس ته ورکوي او په دې جیوپالیټکس کې افغانستان که څوک خفه وي که خوشي که فتیږي افغانستان هغه یو مرکزي د اسیا زړه ده افغانستان د اسیا زړه ده وګورئ چې ترامپ د ټولو په جهان کې څه غواړي دا باګرام غواړي خو چینایان هم غواړي یو دوه ورځې مخکې چینایان اوس چینایي سفیر په قندار کې دا څه وغوښتل روسان هم د طالبان په دې رسنیدو پېژني چې باید دې ته نه رسي واخان کاریدور هغه د ډېره ستراتیژیکه او مهمه نقطه ده او که بلت اند رود او که د نور ایران د میډل ایست پالیسي سو په دې ټول پالیسیګانو کې افغانستان هیڅوک اګنور کولی نه شي دوه لارې یا افغانستان به داسې په مشکل کې وي دا خو اوس اندېشه صاحب لکه بالکل لکه د افغانستان چې کوم سټریټیجیک لوکیشن دی جیوګرافي دا او هغه اشرف غنی صاحب به دا څلور لارې دی لکه دی که هر ځای نه چې دی دا خو بل خوا که موږ وګوره که هغه زوړ حکومت که هر څنګه که ټیک ته اداري فساد به پکې خو یو ډایرکشن و یو ټیم به راته چې د هغوی نه پوښتنه کېدله 15 کاله پس په ولس ته تلله څه نه څه دباو به پې و دې ټیم کې خو بالکل هغه موږ چې ورته سټریټ جاکټډ وایو یو بالکل یو دغه کې دی انسولیټډ غونته کې سیسټم دی نو لکه دا هم یو ډېر لوی فرق دی خو که موږ وګورو افغان ولس ته نو دوی ډېر زیات لکه حساس هم دي په دې حالاتو کې
دا اوس چې سوچ څنګه چې تاسو وی چې دا د افغانستان او د پاکستان جنگ نو دا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دغه خو ډیر افغانان ډیر پوها ډیموکریټ کمیونست سوشلیست چې کوم دی هغه په دې وخت کې د طالبانو نمائندگان جوړ شي لابیست جوړ شي ډیر کم که تاسو وګورئ چې دا خلک څوک که تاسو وګورئ چې د دې خلک سره څوک درېده او څوک نه درېده زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې دا ځل زه او تا پوهېږم چې د پاکستان په اړه څومره اساسیت ده ټول قومونه په مخ کې زما ټول فامیل هغه په ملیټري کې زما فادر پلار استاد و د دوی فکر مفکوره ده چې باید دی په ډیورنډ کې هغه وکړي جنگ د داود خان په وخت کې ولې اوس چې وګورئ چې داسې طالبان هم راځي دا ډیورنډ یو پالمه اخلي کمونستان هم راځي چې د ناشنالیزم لپاره او ولې په واقعیت کې دا جدي نه دی دا د ناوړي سبا چې حکومت ختم شي بیا زی غلی شي پاکستان ته ځي خو دا پالیسیګانې او داسې او په سپیشلی د طالبان د خلک په منځ کې د پښتانه په منځ کې کوم هغه د ناشنالیست فیلینګ راپاروونه نشي خو یو څه بیکاره خلک دي چې زه فکر کوم چې لا سلو څخه زیات کېږي نه خو ولې هغه لاود هغه لري او بیا طالبانو مولا یعقوب د پاکستان دفاع وزیر سره غړبوړه وکړه دا خلک اوس لکه د موږ ورته وایي د لاودې توی د روسي دی نو په دې ودن کې او یو هغه لیونی سړی وي چې اسې ګرځي او نه د شاه څخه دی او نه د عروس نه د برایډ نه د ګروم سو دا خلک د په خپله په غرب کې مشته او د فکر وکړه چې موږ د طالبانو سره طالبان غواړي چې دا غلې تاسو کمونستان تاسو کې زه فکر کوم چې یو دا ډیره واضح پیام د دې جنگ داسې و چې طالبان ودرېدل چې نه په خپل منځ کې د بدخشان طالبان د ازبک طالبان دا د سره نه حتی د غلجایي اندوراني یو مشکل و ولې ملا یعقوب ملا شیرین سره یو ځای هغه ته قطر ته دا د خپل منځي مشکلات هم ډېر دي زه فکر کوم چې افغانستان خلک که پښتون دي که تاجک دي که ازبک دي که دا پوه شوي دي چې موږ باید دا مشکل او دا شخړې او دا جګړې باید ختمې کړو له دې کبله چې دوه لارې یو لاره چې موږ باید په خپله د درس نه عبرت واخلو له نورو هېوادونو څخه یو مثال یې د جرمني او فرانسې د یو ولایت السی لورانس 15 اویا کاله سره جګړه وکړه دوه جنګ وشو دوه جهاني جنګونه او بیا له دې څخه اوس وایي چې دا باردار هم مهم نه دی راځي چې سره هغه تجارت وکړو دا خلک نیمه جرمني خبرې کوي نیمه فرانسې افغانستان او پاکستان غواړي چې یو داسې جنګ وشي چې میلیون خلک پکې تباسي او بیا موږ به فکر کوو چې نه ولې راځي دا آزاد تجارتي منطقه به اعلان کړو که خلک د اقتصادي لحاظ او خلک د تعلیمي لحاظ هغه شي پیشرفته شي بیا د باردار هیڅ مشکل نه لري زه په سوئیس کې ژوند کوم د سوئیس د ژنیوا میدان هوایي ډګر نیمه په فرانسه کې ژنیو خلک ټول فرانسوي خبر کوي ولې دا یو سوئیسي هویت لري پاکستانی پاکستانی هویت لري افغانستان پښتانه باید افغان هویت لري مزمان مشکل د هغو سړیو سره دی چې کدی وایي چې لر وبر یو پښتون ما وسره اوکې نو پرابلم سنترال کدی وایي چې لر وبر یو افغان ما لپاره مشکل دی زه قبول نه کړم لر وبر یو افغان په افغانستان په قانون اساسي په 3 ماده کې ویلي د ملت افغانستان د هغوی خلک څخه جوړ شوی دی چې د افغانستان تابعیت او دا ملت افغانستان دا افغان ملت نه دی ملت افغانستان
د پښتون تاجک ازبک هزاره څخه جوړ خو داسې که مکس کوي بیا افغانستان لپاره مشکل ایجادوي خپل لپاره مشکل ایجادوي او د پاکستان پښتون لپاره مشکل ایجادوي او ما په خیال د خو ډیر مشکلات پیدا کړم دي دا کم چې بلکې نن ما یو ویلاګ کړو چیرې دا کم د افغانستان نه دا کم دغه سیګنلینګ کیږي دلته کې نو دلته کې پښتنو ته مسلې جوړي خو هغه بچ د بیا خبر کو اخرنه پښتنه کوم دي لکه اپوزیشن چې کم دی سیاسي اپوزیشن زه خبره کوم د افغانستان کې هغه تاسو ګورئ نه چې تر اوسه پورې هغوی د دې جوګه نشو چې یو اډرس پیدا کی یو پته پیدا کی هغه که د استنبول نه که د اسلام آباد نه که د لندن نه که د دوبۍ نه چیرې د هغې نه پته ولګي چیرې د اندیشه صاحب ناستې دا بل ناستې دا بل ناستې نو د دې دپاره تاسو څه کوشش کړی دی چې خلک پرس که حسن چا سره خبرې کوي نو ته پته ده چې دا د طالبان دی خو دا اپوزیشن دی هغه اپوزیشن ته زمونږ په دې دغه کې ګورنمنټ انویټینګ وایي مشکل داسې دی چې طالبان تر اوسه حکومت شوی نه دی زه نه پوهېږم که موږ اپوزیشن یو که موږ دولت یو زما هغه بیرغ چې دی اوس په ملل متحد کې اوس په پاکستان په خپله کې دا زموږ بیرغ دی ټول جهان کې زه نن ورځ زموږ د پارلمان د سپیکر سره رحماني صاحب سره په آی پی یو کې ناست هغه تمارو سبا ته موږ هغه لرو خو طالبان د اپوزیشن دي که موږ اپوزیشن یو دا خو نه پوهېږم نمبر ون داسې دی دویم داسې دی چې تر اوسه هیڅ مملکت داسې یو اساسي ګام پورته کړی نه دی چې باید اپوزیشن ته یو ادرس یو سیاسي ادرس لکه چې طالبانو ته قطر ادرس که سیاسي ادرس په ډېرو هغه کې سیاسي ادرس کومه مشکل نه لري ولې ټول ګاونډي و خو امریکا په خپل سره هغه شو مسؤل شو امریکا وغوښتل چې طالبان درته یو څه امضا کړی او امریکا داسې فکر وکاوه چې طالبان به دې عملي کوي خو دا وغوښتل چې طالبان به یو حکومت سي او طالبان سره یو ځای روسیه هم وداروي ایران هم او چین او نور خلکو داسې خو نه شو او امریکا را اوس نور څه لپاره هغه مصروف اندیشه صاحب وخت مونږ سره لږ دغه د خو اخرنه یو پوښتنه کوم که پرس کا زما خیال خو نه دی خو لکه پرس کا که دا سیاسي اډرس چې کوم دی پاکستان کې دا خبرې کیږي دلته کې لکه ډېر دا وایي چېرې ولې نه که دوی له ورکاو نو سیاسي دا نه چې لکه نظامي زه خبره نه کوم او دلته دا خبرې کیږي که دا اډرس پاکستان ته وویلی شي چېرې زمونږ ګاونډ دی یو بل سره مو شل کاله چې کوم دی دغه لکه کو ګورې ډاکټر عبدالله صاحب کرزی صاحب دا څونه چې مشران دي په پاکستان کې ژوند کړی په پاکستان کې خبره د رشته دارانې په مخبرو کې دفن شوي دي نو ولې نه پاکستان دې ته چېرې لکه دغه شي کنوینس شي چېرې د سیاسي دفتر یا په پېښور کې یا اسلام آباد کې یا په کراچۍ کې یا په لاهور کې ورکړي مؤثر وي زه په خپله فکر کوم دا ډېر مؤثره وي ځکه چې اوس د افغانستان سیاسي ماموریتونه چې په دلته کې دي په ژنیف کې دي او یا په ویانا کې دي په ویانا کې هم غونډونه یو څه غونډې درلودل د ویانا پروسس فار ډیموکراتیک افغانستان دا یو پروسس و اتحادیه اروپا دلته راغلی و ولې زه فکر کوم که یو ادرس د افغانستان په ګاونډي هېوادونو کې او د افغانستان د ګاونډي هېوادونو کې یوازینی هېواد چې یو څه ډیموکراتیکه دی او د دیموکراتیکو بنسټونو د مدني جامعې د پکې شتون لري او مطبوعات هم یو څه آزاد دی له نورو هېوادونو په پرتله دا کولی شي ولې مشکل به داسې دی چې په پخوا کې پاکستان د روسانو په وخت کې د کمونیست ګورنمنټ په وخت کې او طالبانو په وخت کې یوازې هغه نظامي او ډېر افراطي ګروپونو ته ځای ورکړ او دا افغانستان خلک لپاره او د ګاونډیو لپاره حتی د غربیانو لپاره یو هغه یو معمار یو پزل دی چې پاکستان کولی شي چې د دیموکراتیک اپوزیشن ته یو څه ځای وکړي که نه ما ته یو ډیپلومات په جلسه کې وویل په اسلام آباد کې چې are you sure ما ورته وویل چې بیا به یې وګورو
test and verify. زه فکر کوم د مدني ټولنې دا ډېر یو شی ګام و د مدني ټولنې مشکل خو دی یعنی د افغانستان سیاستمدارانو لپاره دا یو سوساید دی دا یو سوساید اکټ دی موږ سوساید کولو ته اوس هغه شوی دی عادت شوی دی که سیاسي سوساید و که نظامي سوساید خو باید یو څه خو زما یو خیال دی اندیشه صاحب خو موږ سره دغه دی خو که چېرې دا وشي ما په خیال د پاکستان پخوانی ګناهونه به ټول معاف شي ګورې که چېرته کامیابۍ سره سیاسي زه د نظامي خبره نه کوم سیاسي اډرس ورکړي نو دا زاړه چې څومره کړي دي نو زما ذاتي رایه ده کیدای شي بل څوک اختلاف وکړي خو دغه زاړه ګناهونه به معاف شي ولی په سیاست په ډګر کې او ولی په سیاست په ډګر کې زه خو فکر کوم زه د ډیپلوماسي هغه یو شاګرد پاتې شوی او په ډیپلوماسي کې د ډېر مشهور سره دی چې وایي دشمن او دوست دایمي نه دی ستاسو منافع او زموږ منافع زه د افغانستان منافع ډېره په ژوره او په واضح توګه پوهېږم او د افغانستان او اوس یو څه په پاکستان کې هم خلک خبرې کوي چې د افغانستان منافع دا دی چې یوه آزاده امر شموله یو څه دموکراتیک د افغانستان کلتور سره او فرهنګ سره په شکل مملکت چې مقننه قوې ولري اجرایه قوې ولري یو سټیټ ولري یو مدرن سټیټ چې د بین المللي موازینو او د بین المللي ساختار او د بین المللي معاهداتو ته ژمن دولت د افغانستان آینده دی او دا پاکستان لپاره هم شده ټول هیوادونو لپاره خو دا که پاکستان وغواړي چې په دې پالیسي کې پیشګام شي زه فکر کوم چې پخوا په افغانستان کې داسې مشکل و چې په افغانستان کې دیموکراسي د امریکا په د حملې په وخت کې او د امریکا د حملې اخر راغلل ولې دیموکراتان نه وو موږ هغه مدني ټولنه نه درلوده موږ خلک نه دا له دې له کبله موږ هغه د 70 years old دیپلومات شو او یا کلن دیپلوماتونه موږ د ځای د وخت دیپلوماتونه راوخستل په کابل کې او یو په پاکستان کې سفیر مترزي سره سو داسې خلک مې راوړل دا ټول زاړه خلک چې ډېر کال په افغانستان کې نه وو فرهنګ سره خلک سره هغه ارتباط قطع شوی و لکه چې اشرف غني سره خپله ما راولل او په افغانستان کې د ټول د لیبرال ایډیاز اوس فکر کوم چې دا شل کال کې په افغانستان کې د ایجوکیشن هغه لیول چې دی یوازې 3 میلیون ښځو او نجونو باسواده شو په افغانستان کې 3 میلیون دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل 6 میلیون نارینه موږ more than 100 لسلو څخه زیات هغه پانتونونه درلودل په ټول ولایت کې یو پانتون اوس په ټول ولایت کې مدرسې 10,000 مدرسه جوړ شو خو پاکستان لپاره ایران لپاره ټول جهان لپاره دا ډېر مهمه دی چې اوس هم نوښت لري خلک چې باسواده خلک د افغانستان هغه مدني خلک د افغانستان د سیاست خارجي د افغانستان د مستقله قواو چې خلک دي اوس هم شته په افغانستان کې هم دي په پاکستان کې هم دي په ایران کې and still we have a chance ولی after 10 years maybe not زه فکر کوم چې دا یو ډېره مهمه ګام دی او پاکستان باید په دې کې جدي اوسي خیر دی خلک به ماته وایي ښکنځلې وکړي چې وایي دا د ISI هغه څه دی د پاکستان داسې څه ولې موږ باید کوشش وکړو تر څو یو کس باید دا خطر او دا رسک به ننیسي چې دا ریلیشنشپ او دا ارتباطات به سمه کړي که نه څو خو نسي ډېر خلک ناکام شوي دي او نور ناکام که څو خو بیا به تاریخي کار به This is the spirit کنه دا سپیرټ پکار دی اندیشه صاحب ډیره مننه ډیره خوږه خبره یقینو کې دا څه خبره مې چیرې لکه جاری وساتو خو بس د وخت یو سلامات اوسه خو مقصد ستاسو رودینکو ما پښتو یو به خیال نه زبردست ما خو وی چې تبه پکې کم ځای کې وسه د درې ته په وړو نه زما پکې خپل دریم ټیسټ کما کنه چې دا غسه نو دا فې دغه بس
دفعه بعدی باز فارسی گپ بزنیم. نه بالکل نیکست ټایم به پارسا کې گپ لګو. زم پکې لګیا کوشش کوم مجیز د کوم ډیر مننه. تشکر از شما هم بر تمام وطندارای خود، بر تمام وطندارایی که در اوج هستند. ما بسیار مهاجرین خود داریم در پاکستان. ما از طریق تو بهشون سلام میرسانم، میگیم که ما از یاد نماندیمش. ډیر مننه. شما هستن ان شاء الله که